نو اول حکم دا چې دا الله اطاعت وکړي او کستاسو امیران ستاسو مشران دا الله او د الله پیغمبر خلاف کوي نو دا غي تابعداري مکوي دویم دا د نبی له سلام تابعداري وکړي او ستاسو مشران چې کومي خبرې د الله او د الله پیغمبر تابعداري کوي نو دا غي تابعداري هم کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله واطیعوا الرسول او تابعداري وکړئ د رسول صلی الله علیه وسلم د الله تابعداري یعنی د الله د کتاب او تابعداري واطیعوا الرسول او تابعداري د نبی له سلام طاعت الرسول فی حیاته د نبی له سلام تابعداري کول د نبی له سلام په ژوند کې یعنی چې نبی له سلام سویلی چې دا وکي نو هغه کوله چې نبی له سلام سره منع کړي دا نو دا غینا منع کېدل او د نبی له سلام د وفات نه ورستو د نبی له سلام د سنت طریقو تابعداري اتباع سنت تفسیر زاد المسیر کې ویا واولی الامر منکم او خاوندانو د حاکمانو استاسونا اولی الامر نا علماوی اسوک مراد دی وی مراد د دینا حاکمان دی ابو هريره رضی الله عنه یا دویم قول داره چې اولی الامر نا مراد علما دی مراد د دینا علما دی دریم قول داره چې اولی الامر نا مراد صحابه د نبی له صلوات و سلام دی سلورم قول داره مراد د دین ابو بکر عمر او دا قول د اکرم رحمه الله دی فإن تنازعتم في شيء اختلاف کو تاسو په یو سیس کې فردوه الی الله واپس کی هغه فیصله د الله والرسول او رسول تا فردوه الی الله والرسول مطلب داره ستاسو په یو خبره کې اختلاف راغی نو هغه د الله کتاب او د الله پیغمبر او سنت طریقې ته واپس کیا پردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله کی تاسو چې ایمان راوړی په الله والیوم الاخر په ورځ وروستنۍ ذالک خیر دا غورا واحسن تاویل خیسر په اعتبار د انجام تاویل ویل کیږي جزا ته بدله ته ویل کیږي او دویم قول دا چې مراد د دین ثواب او بدله یعنی جزا او ثواب او دویم قول داره تاویل نه مراد عاقبت او دریم قول داره چې تاویل نه مراد تصدیق ده لکه سورۃ یوسف سلام آیت کې ویا هاذا تاویل رؤیا او سلورم قول داره یعنی ان معناه ردکم ایاه الی الله ورسوله احسنوا من تاویلکم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها یقینا الله حکم کوي تاسو چې ادا کړئ حقوق خپل حالتا و اذا حکمتم بین الناس کله چې فیصله کوي په منځ خلکو کې ان تحکموا بالعدل فیصله کوي د انصاف ان الله نعم ما یعظکم به یقینا الله ډیر خو نصیحت کوي تاسو ته پاغي باندې ان الله کان سمیعا بصیرا یقینا الله دې اوریدونکو لیدونکو
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله واطیعوا رسول او تابعداري وکړئ د رسول الله و اولی الامر منکم او د خاوندانو د حاکمانو تاسو نه پاین تنازعتم فی شیء کې اختلاف وکړو تاسو به یو چیز کې فردوه الی الله والرسول واپس کې هغه فیصله د الله او د الله رسول ته ان کنتم تؤمنون بالله کې تاسو چې ایمان راوړی په الله او یوم الاخر په ورځ رسونه ذالک خیر دا غره واحسن تعویلا خیستر په اعتبار د انجام اللهم قوینا فی رضاک واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دعاو کې بعض ملګرو دعا لپاره ویلې دي کمزورتونه دي دینی دنیوي الله خپل خزانونه پوره کړي دعاو کې چا مشران کشران او پاتشي الله دا غي مغفرت نصیب کړي الله درجات بلند کړي څومره مسلمانانو حاجتونه دي دینی دنیوي الله خپل خزانونه پوره کړي الله موږ دنیا کې د مصائب او تکالیف نو ساتي الله موږ آخرت کې د مصائب او تکالیف نو ساتي څومره چې زمونږ د درس عملګری دی الله ردی په کورونو کې مالونو کې عمرونو کې الله خیر او برکت واچي زمونږ د ملک امن راولي الله خوشاله نه راولي څومره مشران هغه بیماران دي کشران بیماران دي الله ټول له صحت کامله ورکي کم اجر او ثواب چې الله بیماری باندې ملاويږي الله تقادري الله ورته په صحت باندې ورکي الله زمونږ ښکارا ګناهونه معاف کړي الله زمونږ پټ ګناهونه معاف کړي الله ستاسو پیغمبر ویلي چې قرآن او روزه دا به د مسلمان د پاره شفاعت بکې الله دا قرآن کریم زمونږ د پاره شفاعت کوونکی وګرځي الله دا روزه زمونږ د پاره شفاعت کوونکی وګرځي الله موږ له د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي الله رمضان مبارک کې کوم نه کمی کوتاهی نشوي الله زمونږ هغه کوتاهی نه معاف کړي الله موږ عاملین د قرآن او سنت وګرځي څومره مسلمانان دي الله ستاره دین خدمت کوي الله تداوی امداد وکي الله تداوی تعاون وکي دعاو کې زموږ یو ملګری شانګلی چې د ډیر وخت نه داغه ملا ماته ده او ټلیفونو کې غریب دعا لپاره ویلې دي دعا ورته کې الله غیله صحت ورکي بیماری الله په صحت باندې بدل کړي د کلی علاقه کې بعض مشران بیماران دي ګل رحمان ایسه یا بعض نور شیر ماما یا بعض نور کسان کوم تداوی نمونه یاد کني اول خان ایسه بعض نور کسان الله ټول الله صحت کامله ورکي بیماری الله په صحت باندې بدل کړي الله دینا سو ملګرو کې رچا حاجتونه الله ته حاجتونه د خپل خزانونه پوره کړي الله موږ د مخلوق د احتیاج نو ساتي الله تبارک نه دینی خدمت آله الله موږ له د دینی خدماتو توفیق الله را نصیب کړي الله موږ د مخلوق د احتیاج نو ساتي چا کورونه آباد نه الله داغي کورونه آباد کړي الله چا کور کې به اتفاقی الله اتفاق نصیب کړي سو قرضدار الله غوی د قرض نخلاص کړي بعض کسان جیلونو کې دي بی ګناه الله هغه مسلمانان د جیلون الله په خیر او په عافیت باندې الله خپل کورونو تراولي الله د علم تایوزل زمون کور ته دنه کله الله زمون خاندان کې زمون اهل عیال کې پوش په پوش باندې نسب په نسب باندې خاندان په خاندان باندې الله علما پیدا کړي دیندار خلق الله پیدا کړي الله دنیا کې چې مونږ د قرآن او سنت کم आवाज کو الله د आवाज الله د نوم او د ناموس لپاره الله مګرځوي الله دنیا کې مونږ د رسوایی نه وساتي الله آخرت کې مونږ د رسوایی نه وساتي الله دنیا کې مونږ د ذلت نه وساتي الله مونږ د مخلوق د احتیاج نه وساتي الله زمون چې کوم ضرورتونه دي دینی دنیوي الله خپل خدانونه پوره کړي الله دا کم ملګری چې کالو سر الله قرآن ته کینی حرس داوي چې قرآن باندې ځان پوهه کی الله دوی له پوهه په قرآن باندې ورکي الله د دوی کې رچا اولاد نه الله نیکان او صالحان اولاد ول ورکي د چا اولاد وی الله نیکان او صالحان وګرځي الله رچا کورونه نه الله وی خپل کورونه الله ورکي باز زمون شاګردان دي سفر باندې تللی دي یاسینو چې درس کې به حاضر کولا رضوانو باز نور ملګری چې زمون سره درس د قران کریم کې شرکت کاو هغه پات شوی دي دعاو کې الله داغه مغفرت نصیب کړي الله درجات بلند کړي کم ملګری مشران کشران الله موږ سره امداد او تعاون کوي د دین په نسبت باندې الله موږ سره تعاون کوي الله تداوی امداد کوي الله تداوی سره تعاون کوي الله کم خلق او علما او ته په درون نظر باندې ګوري الله داغي بچي نیکان او صالحان او علما ک الله
الله کوم خلق علماء ته دیندار خلق ته الله پسپک نظر باندې ګوري الله د هغوی د ظلمونو نه د علماء سره بغض او حسد الله لري کی الله مونږ د غیبتونو نه وساتي الله مونږ د تهمتونو نه وساتي الله مونږ د غیبت کولو طاقت هم الله مرا کوي الله د غیبت د اوریدلو طاقت الله مونږ ته مرا کوي الله زمونږ د عقل د علاقه الله توحید او سنت باندې آباد کی بعضی ملګری دي هغه مالی مشکلاتو کې مبتلا دي الله ته د امدادو کې تعاون وکي خصوصا الله ته امدادو کې الله ته امدادو کې زمون ښکارا ګناهون الله معاف کی الله رمضان المبارک اختتام باندې ده ستا پیغمبر ویلي چې رمضان تیر شي هغه ته مغفرت ونشي هغه د هلاک شي الله موږ د هلاکت نه بچ کړي الله موږ د هلاکت نه بچ کړي الله تبارچانا دینی خدمت علی الله موږ له دینی خدمات او توفیق الله را نصیب کړي حسین شاه بیمار دی دعاو کې الله ول صحت کامله ورکي بیماری الله په صحت باندې بدل کړي بعض موږ نور دوستان دي بار ملکونو کې دي یا خپل ملک دي د واتس اپ په ذریعہ باندې زمونږ درس اوري الله داغه ملګرو کورونو کې مالونو کې عمرونو کې الله خیر او برکت واچي الله مونږ عاملین د قران او سنت وګرځي الله زمونږ خطايان معاف کړي الله زمونږ خطايان معاف کړي اللهم قونا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره